باندې الله فضل. څه نوم دی ستا؟ عبدالبصیر. او د کوم ځای؟ زه د افغانستان یم. افغانستان کې کوم ولایت؟ مزار شریف. کوم؟ مزار شریف. مزار شریف. څنګه یې ورور ښه؟ الله احسان دی، شکر. څو وخت مسافر یې؟ ما 9 کاله. تا په دې زړه کې کوم یو ډېر لوی ارمان دی چې ته په دې خپل ژوند پوره کړې؟ د کام په حواله د ژبې په ارمان خو صاحب د ایمان دی، ارمان خو د ایمان دی، او بل دا دی چې الله تعالی د قوم آباد ساتي او راحت دې ساتي، او هر ځای کې چې دوی د کامیاب اوسیږي، خوشحاله ده اوسیږي، رنسورخه ده اوسیږي، او چې خدای پاک څه مقصد و مرام یې په زړه کې خدای پاک دې حاصل کړي د هر مسلمان ورور چې هغه د لرې که د بري. موږ دا دوره ډېر پښتانه چې دلته کې یو، ما د ملګري نه هم دا تپوس وکړه، تاسو نه هم دغه تپوس کوم، څنګه کولی شو چې خپل وطن دغه امن لپاره، ودې لپاره، ترقۍ لپاره کار وکړو؟ څه ستا په وړاندې څه وړاندیز دی راسره؟ د دې وطن دپاره یووالی پکار دی وروره، چې یووالی سي، اتفاق سي، او لکه هر سړی دا سوچ ونه کړي چې نه زه مخکې لاړ سمه او زه خپله هر څه حاصل کړمه. نه، باید قوم دپاره، د ملت دپاره، د خپل کور دپاره، کورنۍ دپاره، د کلي دپاره باید خدمت وکړي او خپلې خبرې، خپلې مسلې، خپلې کیسې چې کومې دي دا د جرګې او د مرکې په لاره حل مرکې د طرف حل سي. ټوپک زما خالق پوخ چته کې کېدي د ټوپک او د کلاشینکوف او دا لاس ټوپک نه خو چای جوړېږي نه چې څومره ټوپک وچلې نو آخر به سولې ته راځي او سوله کې به کېنې، جرګه کې به کېنې، جرګه به ستا مسله حل کوي. په وینو باندې هېڅکله نه ده اڅوي. د دنیا د نورو قومونو منځ کې هم داسې ستونزې، داسې مسلې وي، وایي د جرګې د لارې، د پارلمان د لارې، په جمهوري طریقې سره، په سیاسي طریقې سره خپلې ستونزې حل کوي. الله دې وکړي چې دغه ټول خلک هر څه فکر پښتانه هم وکړي. دا ټول لکه د ستا مسلې په زړه کې که بله څه خبره وي د نړۍ پښتنو تېرې شمشاد ټلویزیون په شیشه کول غواړم. زما خو وروره دا په زړه کې ده چې هر ځای کې پښتون وي، خدای پاک دې آباد ساتي، امین، او خدای پاک دې رنسورخه ساتي، امین، چې په خپل کار روزګار کې مشغوله اوسیږي، د حلالو کاري، او الله پاک دې همیشه کامیابه لري. ډېره مننه ستاسو درنو خبرو. ډېره مننه د شمشاد ټلویزیون نه، او ډېره مننه د حاجي صاحب مناف نه چې موږ دلته راوختلو او ډېر ښکلی پروګرام یې جوړ کړی و، او ډېر خوشحاله سو چې دلته راغلو، د پښتنو سره کېناستلو او مجلس هم کړی، ډېر خوشحاله سو دې باندې. الله دې وکړي چې دغسې قسم خپرونې او داسې محفلونه مونږ په لر او بر کې هم را جوړ کړو، او دغسې پښتانه په مینه، محبت او په خوشحالۍ یو ځای سو سره کېنو، بس محفل. ډېره مننه ستاسو. کور ودان. سهیله ستړی مه شې وروره. مهرباني جي، شکریه، ستاسو ستړي مه شئ. ته خو پښتونخوا ته تللی په خیال یې؟ او بس تللی وم جي، خو راغو بس په خیر ورسېدو. څنګه و پښتونخوا حالات پکې؟ خو ډېره ترقي کړې ده، هر څه سم دم دي، خلک وایي خدای نه مهاکله کې اس ترقي م کړې ده. دې مخه چې تلمه باران شو، چې باران شو نو ایرپورټ کې دا د اوبه ویدان سره مې نوي بوټان وړو، بیا مې کور ته لاس کې یوړو. فیمان نه ولې خو ایرپورټ ماته چا وي نوی جوړ کړی دی چې مونږ په دې طرف راډو، خو سټار سم دم دي وایي د پېښور. نه جي، داسې ده لکه د سوکانو تاڼه چې ورننو د ځینو به ډېر بره حالت، او 3 ګنټې خو خپل بیګ پسې ګرځېدم. ولې؟ نو بس جي بیګ رانه ورک شو. نه څه چل ده خو هلته ماته چا وي چې هلته خو یو بل سره ډېر خلک مدد کوي، کومک کوي هلته چې پېښور ایرپورټ کې چې کوم خلک کار کوي هغوی خو د پښتنو مسافرو ته خوشحالېږي چې راشي چې دوی څه خدمت وکړي. خدای کو که خوشحالېږي چې دلته کې ټول هم دې ترحمو ته ناست دي. فیمان خدای نامه کله چې که څوک د چا خیال ساتي. زمونږ د پښتنوار دی کې نصیب خراب وي مړه. نه، او دا پولیس پکې خلک هغوی وایي پولیس خو اوس وایي نه جي، بس ښه دی، خو چې بس خامخا 15 درهم ورکوې به ډېر ښه دی جي. زه بغیر پولیس خو ګوره دغه دی یاره، ډېر لکه خلکو سره او ډېر زیات تېز دی جي، بس هغې ته مخکې پته لګي چې دې کې غلا کېږي. کسټم والا یار وایي د سره څه دغه خو نه وکړه اره جي، بس ټي وي مې اغوستی و جي، بس کور ته چې مې یوړو بیا مې پکې کونتران ساتل. څه چل شو؟ وایي دې کې تا دغه ځای دی جي وي سره وړي دي، وي دلته د محکمو دپاره جي مې ده خو غریب سړی یم، مونږ کره ټي وي م نشته، پلار مې ټي وي غوښتی وایي زه به پرې د پښتو ډرامه ګورم، او د شمشاد نه ډېر ښه ښه پروګرامونه کېږي جي. خو چې بیا مې ورته وکتل چې بیا مې المارۍ کې ایښلي کونترانو پکې بچي راوړه. کور ته یادېږي یاره ټلیفون کوي چې راغلی؟ نو دا د ټولو نه تپوس وکړه، اوس په م سترګې ډکې وي.
نه کور کې ته څوک ډېر یادېږي؟ ابا ته یادېږي، بابا ته یادېږي، څوک ته ډېر یادېږي؟ یاره جي ته والله چې خاص په دې خوږ رګ باندې مونږ ته یک دی کړه والله بس دا د وړو مور مې ډېره یادېږي. چې ټلیفونو کې خبرې صرف پای سره کوي که نور بابا سره ابا سره ټول سره پکې لګي؟ نه بس جی خبره بله ده، د مور پلار او د مور مینه هر څوک نشي درکولی. مور پلار داسې یو شی دی چې د دنیا په مخ هره رشته بیا راتلی شي، خو د مور پلار مینه بیا څوک نشي درکولی. خو دا ښځه داسې شی دی چې دا در په غاړه کې نو دا بیا د خیرت ټکټ ته ځان سره بیا ګرځي. ډېره مننه ستا د درنو خوږو خبرو کو. بله څه خبره دې په زړه کې کولی؟ یاره جي زه خو دا ویل غواړم د شمشاد ټلویزیون په شیشه باندې که زمونږ څومره پښتانه رونه دي که هغه په افغانستان کې دي، مونږ ټول د یو نیکه اولاد یو او د یو سړي اولاد یو، زمونږ منځ کې دیوال والې شوی دی. نو مونږ له پکار دي کم د پاکستان کې چې کم پښتانه دي راغلي، خو مونږ ټول د افغانستان نه یو. زمونږ نیکونه، زمونږ پلاران، مونږ ماغه دغه شملې والا لړن کمیسونه او دا کولو پنسو والا نسیو. نو جی مونږ له پکار دا دی چې مونږ خپل چې څومره د مونږ پښتانه رونه دي په خپل منځ کې اتفاق ساتي، او دا دیوال چې زمونږ په منځ کې کم دی دا د الله پاک چرته په خټین رو نړۍ نو بس دغه دوام دی. او زه خو د خپلو پښتنو ته او د ټولو رونو ته دا خواست کوم چې یاره جي خپلو کې مینه، محبت، خوشحالي، ورورولي دا خپلو کې قایم دایم ساتل پکار دي. او چرته چې یو نو تل آباد او خوشاله پښتانه د هر ځای کې آباد وسی. او غټه خبره زمونږ دا ده چې مونږ سره د تعلیم ډیر زیات کمی دی. اول خو ان شاء الله چې مونږ دا سوچو کو چې زمونږ کم کشران دي، اول به پخوا جي د خلکو مشر ته خلکو کتنه دا غنه به ترتیب اغشتو چې یاره دا کورنۍ خدا. اوس چې د کم کورنۍ کشر په صحیح لیول سره خي نو خلک داغه د کشر نه اندازه کوي چې یاره دا کور بخوي. نو موږ له پکار چې د خپل کشرانو خپل کې مینه، محبت، اخلاق او اخلاق راځي تعلیم سره. نو چې کوم څه انسان تعلیم حاصل کې پاغه کې بال ریډي اخلاق هم راځي. نو موږ له پکار چې په خپل کشرانو باندې تعلیم وکړو او په خپل زنانو باندې تعلیم وکړو. دا دغه د فائدې د خبرم ده، زموږ د فائدې خبره ده. نو خدای دې ټول عمر تاسو خوشاله ساتي. او دا کوم ګران ملمانه راغلي دي د حاجی مناف